ګناهونو کې یو ډک انسان الله ته ودرېږي. حدیث کې راځي حدیث البطاقه، و یو انسان به الله تر قیامت په ورځ راوستی شي او د ده د عملنامه به راوړی شي او بیا به تله ولګي او د ده د بدیانو دا تله به ډکه شي او د نیکیانو هغه به څه هېڅ به پکې نه بس دی به روان شي د ملایکو سره د جهنم په لار. الله به ورته وایي صبر وکړه بنده، دی بیا ودرېږي وي الله دې نه بد څه شته. الله د انسان په باره کې ویلي چې وانه علی ذلک لشهید، د انسان په خپل ځان هم ګواه دی که نه. نو الله ته به وایي چې الله نو دې نه بد څه دي، الله وایي صبر وکړه. تا یو ګواهي ورکړې وه هغه موږ سره پرته ده. څه ګواهي دی الله؟ و یو کارډ به راویستی شي په هغې کې به یې لیکلي لا اله الا الله یا اشهد ان لا اله الا الله. وی تا ګواهي ورکړې وه چې یک یوازې الله د عبادت حقدار دی. صبر چې دا وتلو دا خو لا موږ نه ده تللی. نو یو طرف ته به دا یو کارډ شي او بل طرف ته به یو کم سل رجسټره شي د ګناهونو نه ډک. نو هغه یو کارډ به پې زورور شي. الله به بیا ملایکو ته وایي زما دا بنده جنت ته بوځي. دا خو توحید منلی دی. ته خو دا خبره کړې وه چې یک یوازې الله د عبادت حقدار دی. داسې ورکړي دي دا هغه رب، داسې ورکړي دي چې صرف په کلمه د لا اله الا الله او په دې ګواهي چې الله د عبادت حقدار دی هغه بندې چېرته بوتو؟ هغه یې بوتو جنت. دومره مهربانه باچا دی.